الله ملائکو ته وی دروي زه به ګوره د هر یو نه تپوس کوم تا نه به تپوس د مزدورۍ کېږي که د بنګلې که د پټي تپوس خو تا نه د اعمالو کېږي نو ته به الله له څه جواب ورکړې په هغه ورځ داسې بېغمه پروت یې داسې ته به وایې چې بس تا دا دین سم داسې ننوتی دی په تا کې دا دین او ته سم دیندار یې هېڅ یره نشته دا زړه دې بلکل نه رپېږي چې زه روان کم طرف ته یم او دا مخه مې کم طرف ته ده موږ ټول روان یو په کومه لار باندې د آخرت په لار کې او مخم ښی ته ده او ګس ته ده او یا شاته ګورو مخم بل طرف ته کړې ده وایو دا وي آخرت ته روان آخرت ته روان خو دا مخه کوم آخرت ته که په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکړي چې کله الله وی درو زه به دوی نه تپوس کوم دا خبره د مؤمن په زړه کې ګوره ډېره یره پیدا کوي کله چې په دې دنیا کې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال دی په دې دنیا کې چې کله داسې غټ سړی ووایي که نه وایي صبر تا نه به زه تپوس وکړم دله به یې خوب نه ورځي والله خوب وله نه ورځي ټوله شپه دا سوچ کوي چې زما نه به څه تپوس کوي که نه ورځي وله خوب نه ورځي وله نو سم خیال دی چې عرش وله ووایي زه به تپوس کوم وایي او بیا هم ستا زړه نه هېرېږي دې د لاسه او بیا هم ته دې غفلت نه راپاسې او بیا هم ستا حرص ته ډېروالي هغه کمیږي نه دا هغه وخته پورې ته څه وایې چې ته په حرص کې لګیې چې کله د باندې مرګ راشي مرګ پورې بیا به څه کوې د مرګ نه باندې بیا به راشي دنیا ته ستا څه خیال ما ته یو سړی ووایي کوم وخته پورې لګیې بوډاوالي پورې نو بوډاوالي کې به ته بیا څه وکړې بعض وایي چې ګیره مې سپینه شي بیا به دینداري شروع زه ته ورته ورسېد اولنۍ خبره خو دا ده چې تا ته چا وي ته به ودرېد ته ورسېد ته به څه چل وکړي او چې مرګ د باندې راشي بیا به دینداري کې حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الله وایي چې کله مرګ راشي به دوی باندې نو بیا چغې ووایي الله واپس هم که ولې واپس که لعلي أعمل صالحا چې زه وي نیک اعمال وکړم ستا څه مطلب دی چې هغه وخت کې بیا ته الله ته ووایي تا به راواپس کړي بیا به راځي بیا به د الله پرېږدي چې صحیح ده بیا وکړه ورشه واپس شه نه بیا خو واپس راتلی نشته بیا خو تاله الله موقع نه درکوي که ته دې سوچ کې پروت او که ته دا وایې چې دا مال به تا سره همیشې نو دا مال خو هم تا سره همیشه نه دی ته په څه سوچ کې پروت یې چې کله غریب شي بیا به د الله په دین مال ولګوي دې ته پروت یې اوس ځوان یې چې کله هډوکي دړ شروع کړي بیا به تهجد کوې اوس دې ذهن تیز دی چې کله دا ذهن دې کمزوری شي بیا به علم زده کوې اوس ځواني ده د الله هر قسمه بندګي کولی شي چې کله بوډاوالی راشي بیا به شروع کړې بیا خو خفه کېږه ما نه مه خو عقل دې کم دی عقل دې څه دی کم دی د آخرت په باره کې نو دنیا په باره کې خو تا سمه پي ایچ ډي کړې ده د آخرت په باره کې بیا د عقل په قص کم استعمالوي په قص یعنې دې ته هم ښه پته ده چې دا دنیا ختمېدونکې ده او آخرت راتلونکی دی او دا څه چې اوس دي دا به هر وخت نه دا راته هم ښه پته ده خو په قصد ځان جاهل کړی دی دې ته وایي قصدن عمدن ځان دې سره ښکاره کول چې جاهل موږ نه پوهېږو ښه پوهېږي ښه په دې هر څه پوهېږي امام بخاري دا باب هم دقې دپاره راوړی دی چې قیامت را روان دی نو اوله کې پې آیت راوړی دی الله څه وایي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الله وی خبر د قیامت دومره نږدې ده لکه د سترګې د رپېده او هو اقرب الله وی کېدي چې د دین هم زیاته نږدې نو ته څه ته په انتظار ناست امام بخاري هم تا ته دا وی الله وی چې د سترګې د رب په اندازه کې دله زه قیامت راوستی شم یا د دین هم په کمه کې زمونږ د امیدونه
الله زمونږ ارمانونه او الله د سترګې د رب په اندازه کې قیامت راتلی شي. او اوس یو سړی دا تپوس کولی شي چې قیامت به څنګه راځي، د هغې خو علامات دي او دا دي او دغه د هغې جواب هم اوس وشي په دې حدیثونو کې به وشي. اولنی حدیث یې راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه هكذا، زه او قیامت وایي موږ دواړه دغه شان راغلي یو یو ځای. ویشیر باصبعیه فیمد بهما، پرې دوه ګوتو اشاره کوله او داسې اوږدې یې کړې وایي موږ داسې راغلي یو ځای. د دې څه معنی ده؟ نو د دې یو معنی دا دی چې بعض علماء دا مطلب ذکر کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما او قیامت کې دومره فرق دی لکه څومره چې د منځنۍ ګوته او د تشهد په دې ګوته کې دغه شان ما پسې قیامت را نږدې. او مشهوره دا دی چې نه ما او قیامت نږدې راغلي یو، یو بل پسې یو، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروسته بل پیغمبر نشته، د امت اخرنی دی. الله اکبر. یو روایت کې راځي وایي ما او قیامت یو ځای راغلی وو او نږدې و چې زما نه را مخکې شوی و قیامت، وایي زه ترې را مخکې شوم. دا خبره دې دپاره وکړه چې د امت ته وایي چې ډېر یو ځای راغلي وو، وایي نږدې و چې قیامت رانه را مخکې شوی خو وایي زه ترې را مخکې شوم. نو ته څه ته په انتظار ناست؟ امام بخاري وایي چې دې نه بعد خو زیشتي نه، تا څه ته ډډه لګولې ده؟ پیغمبر خو وایي چې ما او قیامت داسې راغلي وو، نو ته څه ته پروت یې؟ دا دویم حدیث چې کوم دی انس بن مالک هغه هم دغه دی بعثت والساعه کهاتین، پای کې داسې دی کهاتین، ما او قیامت داسې راغلي. دا دویم روایت چې دریم روایت ابو هریره رضی الله عنه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعه کهاتین، ما او قیامت دغه شان راغلي یعنی اصبعین. وی هاتین مطلب یعنی دا دوه ګوتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه او قیامت دغه شان راغلي د دې نه اخواسي دي، یعنې څه انتظار کوي؟ باب یې راوړی دی، په دې باب پسې باب عنوان یې نشته، خالي باب دی. او دا عنوان په دې نشي ځکه چې دا یې تېر شوي سره تړلی شوی دی. او په دې کې هم دغه خبرې ته اشاره ده چې قیامت اچانک راځي او ډېر زر به